د ګلوبل نیټورک اکاډمۍ درنو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. خوږو ملګرو له ژمنې سره سم زموږ د اکاډمۍ دوهم ټریننګ چې ده د ډیجیټل مارکیټینګ په هکله ده. له دې وړاندې موږ د فاینانشل فریډم یا د مالي ازادۍ ټریننګ پیل کړی و چې درسونه یې جریان لري ډېر ژر به تکمیل شي. زموږ دویم ټریننګ چې ده هغه د ډیجیټل مارکیټینګ په هکله ده. نن درته هغه موضوعات وړاندې کوو چې هغه څه چې موږ په دغه ټریننګ کې وایو د هغې هغه عمومي موضوعات درته ښایو. تاسې هم دغه موضوعات ځان سره په یو کتابچه کې یادداشت کړئ. په ترتیب سره بیا د هرې موضوع درس مهم ټکي د همغې موضوع لاندې لیکئ تر څو تاسې د دغه ټریننګ څخه یو څه زده کړئ. په دغه ټریننګ کې چې موږ کوم موضوعات لولو، لومړی موضوع چې ده هغه واټ از ډیجیټل مارکیټینګ، په خپله ډیجیټل مارکیټینګ څه شی ده. همدا ډول هیسټري اف ډیجیټل مارکیټینګ، د ډیجیټل مارکیټینګ هغه تاریخچه به لولو، او امپورټنس اف ډیجیټل مارکیټینګ، هغه د ډیجیټل مارکیټینګ اهمیت. همدا ډول واټ ډز ډیجیټل مارکیټینګ ډو، ډیجیټل مارکیټر څه کوي، په دې هکله به خبرې کوو. او ټایپس اف ډیجیټل مارکیټینګ یا د ډیجیټل مارکیټینګ ډولونه لولو. همدا ډول کانټنټ مارکیټینګ، د منځپانګې بازار موندنه. بل سوشل میډیا مارکیټینګ ده چې د ټولنیزو رسنیو بازار موندنه لولو. همدا ډول پای فار کلیک اینډ افیلیټ مارکیټینګ هم لولو. ورسره څنګ کې ایمیل مارکیټینګ لولو، ورسره موبایل مارکیټینګ، او همدا ډول د بینیفټس اف ډیجیټل مارکیټینګ یا د ډیجیټل مارکیټینګ ګټې لولو. هاو ټو کریټ ډیجیټل مارکیټینګ ستراتیجي، د څه ډول ډیجیټل مارکیټینګ ستراتیجي جوړه کړو. ډز ډیجیټل مارکیټینګ ورکس فار آل بزنس، ډیجیټل مارکیټینګ ټولو تجارتونو ته کار کوي. هاو ټو ا ګوډ ډیجیټل مارکیټر، څه ډول غوره ډیجیټل مارکیټر شو. او ورسره څنګ کې ډیجیټل مارکیټینګ کریټ ګروث، ډیجیټل مارکیټینګ چې ده پرمختګ رامنځته کوي. دغه موضوعاتو باندې موږ ویډیوګانې درته جوړوو، درسونه درته برابروو تر څو تاسې دغه موضوعات سره بلد شئ او زده یې کړئ. نو درسونه به له سبا څخه پیلیږي او لومړی درس به تاسو ته سبا ته وړاندې کیږي. هیله ده چې موږ تر پایه وڅارئ او ملتیا مو وکړئ. نو تر درسونو پیل کېدو تر لومړۍ ویډیو چې موږ جوړوو او تاسو ته باید سبا وړاندې کوو، تر هغې نو ښه وختونه، ښې چارې.